ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د کونړ ملي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې به ومنئ. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي دفاع وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ګڼو مسؤلینو په ملتیا د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې میش ټولي او نوي جوړېدونکي پل څخه لیدنه وکړه. مجاهد په بنشهي کنډو کې د میش ټولي مجاهدینو هڅې وستایلې، د مننې ترڅنګ پرتی ستونزې واورېدې او د بشپړ حل ډاډ یې ورکړ. تېره ورځ د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر سیمه کې د یوې کورنۍ اته غړي مسموم شوي چې له امله یې 3 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی. د یادې کورنۍ غړي د درملنې لپاره اسداباد ولایتي روغتون او بیا ننګرهار ته لیږدول شوي وو. تر اوسه نه ده معلومه شوې چې د یادې کورنۍ غړي د کوم لامل څخه مسموم شوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د یو کور د چت را پریوتو له امله 4 کسان ټپیان شوي او څاروي وژل شوي. یا د پیښه د چپې درې ولسوالۍ اړوند د نیګا په کلي کې رامنځته شوي چې 4 کسان پکې د یوې کورنۍ ټپیان شوي او 15 سره څاروي، غوا او بزې وژل شوي دي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي عمومي ریاست لخوا د 28 شهیدانو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه چې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی او د پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداري رئیس قاری ثابت الله په لاسونو د هر شهید کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې. د اسد 28مه د انګلیس څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 115 کلیزې سره برابر ده. د کونړ یو شمېر روڼ انده ځوانان د دغه ویاړلې ورځې د ساتلو غوښتنه کوي.